د کافرون مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلنه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. شپږ مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وای چې ای کافرانو زه د هغو عبادت نکوم چې تاسو عبادت کوئ او نه تاسو د هغو عبادت کوونکي یاست چې زه عبادت کوم. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. او نه هم زه هیڅ کله د هغو عبادت کوونکی يم چې تاسو عبادت کړای دی او نه تاسو د هغو عبادت کوونکی یاست چې زه عبادت کوم. لكم دينكم ولي دين. ستاسو لپاره ستاسو دین دی او زما لپاره زما دین. د اخلاص مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلو دولسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. څلور مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ويا هغه الله دی یوازې. الله هیڅ چاته اړ نه دی او ټول هغه ته اړ دي. نه د هغه څوک اولاد دی او نه هغه د چا اولاد دی او هیڅ څوک د هغه سیال نشته. د فلق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلو دیارلسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. وَيَزْ پناه غواړم د سباون په پروردگار د هر هغه څه له شر څخه چې هغه پیدا کړی دي او د شپې د تیارې له شر څخه چې کله هغه خوره شي او په غوټو کې د پوکونکو نارینه یا ښځو له شر څخه او د حسدناک له شر څخه چې کله هغه حسد وکړي. د ناس مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلو څوارلسمه او اخرنۍ سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. شپږ مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وز پناه وروړم د خلکو پروردگار د خلکو پاچا د خلکو حقيقي معبود ته د هغه وسوسه اچونکي له شر څخه چې په وارو وارو زی راځي هغه چې د خلکو په زړونو کې وسوسه اچوي که هغه له پیریانو څخه وي که له انسانانو څخه. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.